سورة المرسلات دا مکی سورت تے او پدی کی 50 آیتونه. موضوع دی سورت دا غټ موضوع چې ای انسانانو د سچ تو سره لوز کیږي جنت او جهنم او آخرت درتلو ولري. آخرت شتی نو هلته بیا جنت ته او یا جهنم نه. د قیامت حالات په رب العالمین را نقل کړي، خپل قدرت باز نخي په ذکر کړي. ډیر عظیم سورت ده. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته وی بینما نحن مع النبي صلی الله علیه وسلم فی غار بمنى، موږ د رسول صلی الله علیه وسلم په یو غار کې ناسو په مینا کې په مکه کې، اذ نزلت عليه والمرسلات، نو الله په سورت التنازل کو والمرسلات فانه ليتلوها، ورسول صلی الله علیه وسلم لګیو د سورت تلاوت کو واني لا تلقاه من فيه، وما دغه د خلینې زده کړی. په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث راغلی. بل یو حدیث ته عبد الله بن عباس د خپل مور نه روایت کوي انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا. هغه چې ما اوریدلی په خپل غوګونو چې رسول صلی الله علیه وسلم د ماښام په منځ کې کوم سورت وي والمرسلات عرفا، د حدیث امام احمد راوړی. یو بل روایت کې راځي عبد الله بن عباس وی چې ان ام الفضل سمعته يقرأ والمرسلات عرفا. ام الفضل وما والمرسلات عرفا وين وغيدا ووري موري وما توجي يا بني زويا ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب. زويا بدي السورة بدي قراءة سر ديرات بالكو در رسول الله قراءة راياتكو ما آخری پیر در رسول صلی الله علیه وسلم دغه قرات اوریدلو چې لما خام په منځ کې د سورت وي. د حدیث په صحیحینو کې دی. په دې کې الله سبحانه وتعالى وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا. قسم دے پاغ ملائکو چرا لے گلے شوی دی پنے کئی سرا، یا قسم دے پاغ هواگانو چرا لے گلے شوی دی پنرمی سرا. واو دا قسم دا پاره او دا مسئلہ مجھ سر مخ کی بار بار تیر شوی دیزی کہ اللہ سبحانہ وتعالی دا صورت شروع کو بقسم بانی. قسم دے پا ملائکو بانی چاغور علی گلی شوی دی په نیکی سره. او بعض مفسرین وی چې دلته مراد دی هواګانی، هغه هواګانی چې نرمي هواګانی دي پای کې رحمتي. هواګانی په دوه قسمه دي، سیلی په دوه قسمه، یو هغه سیلی چې هغه رحمتي او بل هغه سیلی چې هغه عذابي. نو که سیلی ته مراد والی نو قسم دې په هغه سیلی په هغه هواګانو باندې چې را لېږلی شوي دي په نرمۍ سره، یا قسم دې په هغه ملایکو باندې چې را لېږلی شوي دي په نیکۍ سره. فالعاصفات عصفا، نو هغه هواګانې چې ماتول کوي په ماتولو سره. د دویم قسم هواګانې چې دا سي د عذابي سخت سیلی چې د هغې سره سختي راشي پر انسانانو باندې هم په دې فصل او په دې مخلوقاتو باندې، نو ماتول کوي په ماتولو سره. والناشرات نشرا، او قسم دې په هغه هواګانو چې خورول کوي په خورولو سره. څنګه خورول کوي په خورولو سره؟ او وریځې خورئ، د سیلی چې راشي نو وریځې خورئ، چې دا خوري شي نو بیا څه کېږي؟ بیا باران کېږي. فالفارقات فرقا، نو جدا کوونکي دي وریځو لره په جدا کولو سره. نو دا هواګانې د وریځې خورئ او جدا کوي د یو بل نه.
فالملقیات ذکرا قسم دے پاغ ملائکو چه غزارون کی دی وحی لرا ذکر نمراد دلتا سی شده وحی دا اسمان پیغمبرانو تا دا وحی سوک روڑی ملائک روڑی جا جبریل علیہ السلام نے فالملقیات ذکران قسم دے پاغ ملائکو چه غزارون کی دی وحی لرا اسمان نے روڑی عذرا او نذرا د پاره د عذر د ختمولو یا د پاره د يرولو د وحي ولي راځي چې د انسانانو عذر ختم شي او دویم د چې ويري چې د انسانانو عذر ختم شي او دوی ويري د کتاب الله سبحانه وتعالى نازل کړی دی به پیغمبر علی ګره دی چې هغه مونږ ته واضح کی نو به علماء پیدا کړی دي په هر جبه کې په هر قوم کې عذر بالکل سره ختم شوی او به وسایلم دومره پیدا کړی دي سبحان الله چې دین هر ځای ته رسولای نستا په موبایل کې په دې وړي کې موبایل کې بزرګو کتابونه د ناراضي په دې موبایل کې یو نمبر ملاو کې عالم ته مسلې ته پوښتنه وکړه په دې موبایل کې یو بټن و بیان ورته ولګي وړي کوم ته کې میموري کارت راځي باقي کې دنه په سوو بیانونه دنه پراته کتابونه دیسی ملک نشتی دیسی جب نشتی چاقی تا یو کتاب نی ترجمه شوی قرآن ترجمه په هر جبه کې ملاویږي د حدیثونو ترجمه په هر جبه کې ملاویږي بلکې دیندار خلک چې وی راشي دین زده کوي راشي پیسې د نه غواړو راشي تنخواه د نه غواړو او دین خپل زده کوي ستاسو څه خیال چې دینه بچا سره سوزر شتي چې د قیامت پر ورځ دوی چې الله زه جاهل ما ته دین نه معلوم ته بس څنګه خبره کې چې جاهل جاهل خو ته په دیوی چې د کوټې نه راوتی نه جمعه ته تلینه او که جمعه ته تلې چې درس شروع کیږي نه ته منډي وهلي درس ته تناس نه عالم خو ته ورغلې نه کتاب دې چې دراغستې نه بیان دې چې اورېدلې نه نو دغه ځان په زور جاهل کړي که عالم نه کتاب نه درسونه نه بیان نه جمعات نه وي خبره په نن سبا وخت کې زمنګ په دې وخت کې چې دین څومره خور شوی دی نو ته به تاریان شي عجیبه وسایل راوتی عجیبه وسایل نو په دې وسایل او په دې ټکنالوژي په منځ کې به څوک وي چې زه جاهل پاتې شوی او ما سره وزر دی څوک به دا ووایي رب العالمین دا وحی نازل کړی سره لپاره ده عذرا او نذرا عذر په ختم کړی دی نذرا نه که څوک پیریږي چې هغه ویری د آخرت نه به ویریږي د عذاب نه به ویریږي رب العالمین نه به ویریږي نو د تقوا لار به اختیار کړي نو جنت ته به لاړ شي دا قسمونه الله ولې خوري انما توعدون لواقع یقینا غس چې تاسو سره وعده شوی د خامخارت لون کړي قسمو ټول دې لپاره چې قیامت به لازم راځي او قبر شتي په قبر کې سختي مشتي په قبر کې راحت مشتي جنت مشتي او جهنم مشتي او حساب مشتي او کتاب مشتي دا الله خبره خو بغیر د قسم نه اگر اشتینه خو چې قسم په خوري نه خبره مونږ ته دي شي غټه کړه چې ګره ما په قسم خور دا برازي لازم برازي قد قیامت برازي کله فاذا النجوم طمست بس کله چې ستوري به رڼا شي نور او رڼا دي شي ختم شي د ډیر ایتونه موږ سره مخکې تیر شوي دي نو تفصیل به نه کو ضرورت وته نشته دغه شنه موږ سره مخکې تیر شوي واذا السماء فرجت او کله چې اسمان کولاو کړي شي په دغه ورځ به قیامت راځي وفتحت السماء فكانت ابواب الذين بالدروازې جوړ شي د ملائکه په راکوزي اسمان به ټوټي شي
وإذا الجبال نسفت او کله چې غرونه والوزول شي غرونه به الله والوزي كالعهن المنفوش نمالوچو پشان بشي الله به بل ځکه دا خبره کړې ده ويسألونك عن الجبال اے پیغمبر دوی ته تاسو کې د غرونو باره کې ته وایا فقل ينسفها ربي نسفا الله به بالکل ختم کی وابه الوزي فيذرها قاعا صفصفا لازمك بالكل شيء مينا او خالي بپرته په بل ځکه الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره کړې ده ويوم نسير الجبال او په ورځ به موږ د غرونه روان کو دا غرونه به روان کی او دا به والوزي او دا به شي زره زره وشي بالکل به ختم شي دوړه وشي وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ او کله چې رسولان را جمع کړي شي د قیامت پر ورځ الله څوک را جمع کوي پیغمبران به مرزي غټه ورځ ده دغه ورځ باندې پیغمبران امتیان کافران مسلمانان منافقان مجاهدین صدیقین صالحین مجرمان بوډاګان ماشومانان زنانه سړي د ټول رب العالمین ته په یوز مکولاړي ځکه الله په قران کې دا خبره کړې ده یوم یجمع الله الرسل الله په ورځ به ټول پیغمبران راجمع کو فیقول ماذا اجبتم او دا تاسو د پیغمبرانو نه کې چې خلکو ستاسو خبره څومره منلې او څومره نو منلې څنګه منلې او څنګه نو منلې پیغمبرانو به تاسو کې په بل ځکه الله سبحانه وتعالى دا خبره کړې ده ووضع الكتاب الله موږ به عمل نامې په ورځ راښکاره کوو عمل نامې به مروړې شي ټول انسانانو او دیم کار به شي وجيء بالنبيين والشهداء او الله پیغمبران به مروړي او شهیدان به مروړي وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون په دغه ورځ باندې د حق فیصله کیږي الله په چا باندې ظلم نه کوي نو دغه ورځ باندې الله پیغمبران را جمع کوي لأي يوم أجلت د کومې ورځې د پاره ورستو کړې شوي دي دا حالات د کومې ورځ الله وي چې دا حالات په هغه ورځ راځي او هغه ورځ ورسته شوي ده یعنی تعظیم الله دې ورځ زموږ په زړونو کې کېني چې غټه ورځ ده نو په خپل وي ته پوښتنه کوي دا ګوره کومه ورځ ده نو به جواب کړي لیوم الفصل د پاره د ورځ د فیصلې دی ورځ ته د هر څه پاتې شي د پیغمبران به کله راجمع کی د فیصلې په ورځ باندې یوم الفصل دغه د فیصلې ورځ ده د هر چا فیصله به وشي او خبره به ختم شي وما ادراك ما يوم الفصل او سپو کړه ته چې صدا د فیصلې ورځ ته پوښي وګورئ دا ډېر غټه ورځ ده ويل يومئذ للمكذبين هلاکت په دغه ورځ د پاره د تکذیب کوونکو هلاکت په دغه ورځ د خلکو د پاره چې د آخرت دروغجن ګڼل تکذیب کړو د قران تکذیب کړو د پیغمبر د دې غیب چې کوم خبرې د دې تکذیب کړو الله دغه د پاره به هلاکت یا ویل یو کند د جهنم کې ځاب دوی د پاره روایت کې راځي رسول سمو چې ما جهنم ولید په جهنم کې د ویل په شان سخت کند ما نه ولیدل او د دې کند چې بدی کې بدی نور جهنميانو دا ویني او نونه دا بر جمع کی او بدی کې بدنه داخله کوم پراته نو لوي چې د ویل کند کې به داخله کی بي الله سبحانه وتعالى د خپل قدرت نخي او دلیلونه خي چې ګورځي دومره قادر یم نو د آخرت راوسته ماته سګران خو نه لري الم نهلك الاولين اي ندي هلاکړي منګ مخکینی خلق ترشي قومون الله مانی تبا کړي دغه قومون تبا کول د الله سبحانه وتعالى د قدرت یو دلیل نه دی دلیل لګ دا غیر قومون تبا کړي
عادیان ثمودیان د نوح علیہ السلام قوم د لوط علیہ السلام قوم د شعیب علیہ السلام قوم او نور ډیر کافران مجرمان لکه فرعون د الله سبحانه وتعالی تبا کړي ثم نتبعهم الاخرين بیا ورپسې کړي دي منګه په هغوی پسې ورستني خلک د ورستنیم بیا منګه د دې مخکونو په شان څه دي تبا کړي دي کله چې دوی د هغوی په لار باندې تلي دغه دې ته اشاره ده چې ای انسانانو او ای مسلمانانو که تاسو دغه تیر شوي قومونو په لار روان شي نو زه به تاسو هغه شان تباه کړم څنګه چې ما هغه تباه کړي چې الله سبحانه وتعالی دغه زورور خلک تباه کړي نو زما او ستا تباه کول او موږ باندې عذاب راوستول الله ته ګران دي هغه خلک یې تباه کړي نو ته بیا څنګه په امن کې پروت او یېرېږې نه د الله د عذاب نه چې په ما باندې که د عذاب راشي كذلك نفعل بالمجرمين دغه شان کار کوو منګه د مجرمانو سره الله دا زما طریقه ده د مجرمانو سره چې هغوی زه تباه کوم هغوی له زه عذابونه ورکوم هغوی زه ذلیله کوم رسوا کوم ویل یومئذ للمکذبین هلاکت دی په دغه ورځ دپاره د تکذیب کوونکو دا جمله په دې صورت کې بار بار راغلی ده نو بعض علما دا وایي چې دا هره جمله د دې بلې نه جدا ده نو الله یو خبره وکړي بیا دا جمله ووایي مطلب دا چې تکذیب کوونکي د دغه خبرې دا کومه چې ما وکړه الله وایي نو مطلب دا شو هلاکت دی په دغه ورځ دپاره د تکذیب کوونکو دې خبرې لره چې الله مخکیني خلک هم تباه کړي د وروستنیم تباه کوي او تباه کولی شي او دا د الله طریقه د مجرمانو سره ألم نخلقكم من ماء مهين آیا منګ تاسو نه پیدا کړی د سپکوبونه وصلا دې کې قدرت هم خپل او منګ ته زمونږ اصل هم را دی نو چې ما تاسو پیدا کړی د سپکوبونه د منی د قطرې نه نو بیا ما ته څه ګران دي چې په دویم پرې زه د انسانان راپاسوم دا څنګه ګران شو یو مخلوق د اول نه پیدا کول ګرانی کنه په دویم پیر هغه شی پیدا کول ګرانی د اول نه اگر که د الله لپاره ګران او آسان نشته الله لپاره ټول کارونه یو شان دي خو د دې مخلوقاتو په منځ کې په اول پیر یو شی پیدا کول ګرانی په دویم پیر خو بیا د هغې جوړول آسان نو دا مشرکین او دا منکرین د بعث او د آخرت هغوی به دا منله چې الله موږ پیدا کړي په اول پیر چا پیدا کړي الله خو په دویم پیر موږ نشي پیدا کولی نو الله ورته څه وایي افعینا بالخلق الاول الله ویلي په د اول پیر پیدا کولو سره زه ستړی شوی یم چې ما اول پیر پیدا کړي ده تاسو منئ په دویم پیر موږ نشم پیدا کولی نور ستړی شوی یم ولهم فی لبس من خلق جدید الله ویلي دویم پیر پیدایش دوی په شک کې اچولي الله دې کې د انسان هغه اصل رعایت کو چې موږ ټول پیدا یو د څه نه د سپکو اوبو نه من ماء مهین او بیا د انسان چې تکبر کوي نو به د پورې خوند کوي تکبر به د پورې ډېر بد ښکاري چې د سپکو اوبو نه یو سړی پیدا شوی د غټ غټې خبرې کوي فجعلناه في قرار مكين نو ګرځولي دي موږ دا اوبه په ځای د قرارۍ مضبوط کې په دې ځای کې بیا د اوبه موږ ګرځولي چې هلته د اوبه مضبوطې پرتې او مضبوط ځای دی په حفاظت کې پرتې کوم ځای دی رحم د بچیدانه نو دغه کې دنه سبحان الله دا قطره ورشي نو بیا دا د دې نه وینه جوړه شي نو د هغې نه غوښه جوړه شي نو بیا پکې شکل جوړ شي او هډوکي الله اکبر د الله دې قدرت ته ګوره په دغه وړوکي ځای کې دا انسان پیدا شي او راوځي او بیا الله سبحانه وتعالی د هغه تربیت ول الله څنګه کوي او څنګه ورو ورو د دغه غوږونه کار شروع کړي نو سترګې کار شروع کړي بیا ژبې کار شروع کړي خپې کار شروع کړي لاسونه کار شروع کړي لاړ شي ځوان شي زورور شي بیا الله نافرماني شروع کړي دې کې الله قدرت خپل ښیي
الى قدر معلوم تر اندازې معلومې پورې دا اوبه دغه مضبوط شي کې پرتی دی اندازې معلومې پورې یعنی د پیدایش ته ورځې پورې بکیږي ماشوم پیدایش فقدرنا فنعم القادرون نو اندازه کړی دا منګه نو خاندازه کوونکي یو منګه الله دا اندازم زمونږ د چې دومره ورځې به دې دغه کې پروت او الله موږ خاندازه کوونکي یو دا د انسانانو کار نه دی الله ته پته دی چې بس د انسان څنګه پیدا کېږي او په څومره ورځو کې د راوته مناسب دی الله موږ خاندازه کوونکي یو دغه شان د رزق هم موږ له په اندازه راکړی دی که نه نو هلته هم الله خاندازه کوونکی دی که نه دی د رزق هم موږ له په اندازه راکړی دی لکه الله چې ویلي که موږ د رزق هر چاره بې حسابه بې کتابه ورکړی اوس اندازې نه هر څه به ګډوډ شوی وی که نه د رزق هم یو اندازه ده که څوک یې غریب کړی که څوک یې مالداره کړی په هغې کې د الله څه دی حکمت دی ویل یومئذ للمکذبین هلاکت دی په دغه ورځ دپاره د تکذیب کوونکو الم نجعل الارض کفاتا آیا نه ده ګرځولې موږ ځمکه را جمع کوونکي احیاء و امواتا ژوندو لره او مړو لره د الله نعمت په دې ځمکه کې ژوندي هم را جمع کړي او مړه هم را جمع کړي نو ژوندي خو دغه موږ یو کورونه هم پې جوړ کړي آبادیان هم پې کړي ژوند پې تېرو چې مړه شو نو الله پکې راله بیا دننه ځای را کړی دا هم د الله یو نعمت دی د قبر ګورې د الله نعمت دی چې د انسان په حیا او پردې سره او په عزت سره به دغه ځای کې پټ شي د ځناورو نه بچ شي اصحاب وینونه ته بیا راځي انسان کمزوره دی دا خو موږ ژوندي یو ځکه دا غټې غټې خبرې کوو چې ته لاړ شي مړی وی نه چې ډېرې ورځې شوي دغه سهالي په دې خېټه چې کوم چینجي ویلېږي او په دې غوښه باندې او په دې هډوکو باندې چې کوم حل جوړي که هغه وري ته باریان شي او دغه خېټه دی چې دا په دې انسان کې اولنی ځای چې په قبر کې کېږي هغه شلیږي او ډزیږي هغه دا خېټه ده او په دې کې بیا د چینجي لګیا یو جسم ټول ختم شي نو دا جسم د دغې نه مخکې چې چینجي دله ختم کړي د رب العالمین په بندګۍ کې ختم کړي او د هغه د جنت د ګټلو دپاره ختم کړي په هغې کې ولګوئ موږ دلته په مزدوریانو باندې جسم ختم کوو په قبر کې به بیا څه لګوئ بیا به چینجي لګوئ نو دغه خېټه اول ختموي نو دا ځمکه زمونږ دپاره نعمت دی که موږ ژوندي یو او که موږ مړه یو وجعلنا فيها رواسي شامخات او ګرځولي دي منګه بدې کې غرونه اوچت اوچت دا د الله نعمت دا ځمکه یې ټینګه کړې ده که دا غرونه داسې دي لکه میخونه نه که دا غرونه به دې ځمکه نه وي نو دا ځمکه به خوځېدې واسقیناکم ماء فراتا او سکولی دی منگا پتا سو باندی اوبه خوگی دا نعمت تیگر او سکولی دی منگا اوبه خوگی پتا سو باندی در اللہ غٹ نعمت تی نکا اللہ دا اوبه منگلا نرا که او در ازمکی نه نرا اوبه سی ندیس طاقت شتی چراوی باسی نشتی طاقت ویل یومئذ للمکذبین هلاکت تے بدغ ورز دا پارا دا تکذیب کونکو انطلقوا الى ما کنتم به تکذبون لار شی باغ سبسی چی تاسو باغ درو جنگنو دا بالله دا قیامت بروچا تاوی دی مجرمانو تبوی اللہ اکبر چی لار شی دغه جهنم تاسو درو جنگنو کنا لار شي ویني انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون دغه عذابونه د تاسو دروغجن ګڼل کنه لار شي ویني انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لار شي سوري ته چې درې سانګو ولده دا سوري به د څه د لاسه جوړ شوی ها د جهنم د لوګونه
او دا به دې سورې چې دې به څو څانګې درې نو درې څانګو والا سورې چله فایده دا ونشي ورکولی او بله دا چې د جهنم دغه ور چې کوم لوګي راوځي د هغې سورې د هغه به څه سورې به څه فایده ورکړي خو الله به دوی ته وایي ډول الله یو خو داسې عذاب دی چې به دې بدني او یو دا عذاب دی چې الله ولا به دې خبر ورکوي دا عذاب هم ډېر سخت عذاب دی چې دوی دغه شان ولاړ دوی سره څوک نه وي الله ورته وایي لاړ شئ ځه لاړ شئ دغه جهنم ووینئ ولاړ شئ دغه سوري کې ودرېږئ درې څانګې دي لا ظليل ولا يغني من اللهب نه یخ دی او نه فایده ورکوي د لمبو نه هېڅ فایده پکې نشته انها ترمي بشرر كالقصر یقینا دا اور ولی بسر کی پشان د بنگلې جهنم د اور بسر کی بسنګي لکه یو بنگلې چې غټه انسان وته سوچو کی چې صرف د دې اور هغه بسر کی به دي چې هغه د بنگلې په اندازه باندې چې د اور به ګوره څنګه دا به صرف د دې اور هغه بسر کی راوځي او دا خبرې مونږ ته څوک کوي چا چې د اور پیدا کړی د هغې به خپله وایي نو په دې کې څه شک نشته د دغه عرش والا رب خبرې دي وایي مخکې نه ته وایم نو چې بیا تاسو وروسته ونه وایئ چې الله دا خو ډېر سخت عذاب نو تا مونږ ته ویولې نه الله ما خو ته هر څه ویلي ما خو تاسو ته د جهنم د بسر کې خبر هم کړی و چې هغه په دې اندازه کې دی حجت مونږ باندې قایم دی او په نمونو حجت قایم دی كأنه جمالة صفر ديسي بي لك وخان زير لك غط اوخ چی زير دا بسر کی با ديسي دا بنگلي پشان دا اوخ پشان یا دا اغا اوخ پشان چی بے کنٹرول ای مست اوخی را کنٹرول کی نرائزی دا با ديسي نو اوخ چی کلا بے کنٹرول شي نو دې دا کار کوي چې په انسان باندې چک لګي چک او د دې چک ډېر خطرناک او دویم دا چې به د انسان له پاسه کینې ختموي اوښ چې غوسه شي نو هغه د دوه کارونه کوي یو په انسان باندې چک لګي او دویم په د انسان باندې کینې له پاسه دغه شان به د جهنم د اور د بسر کې چې دا به په انسان پورې نښلي لکه چکې چې به لګولی او په د انسان باندې به له پاسه ناسي د بسر کې نو چې هغه اور به ګورئ څنګه الله سبحانه وتعالی دې موږ ساتي ويل يومئذ للمكذبين هلاکت ته په دغه ورځ د پاره د تکذیب کوونکو هذا يوم لا ينطقون دغه ورځ دا چې دوی به خبرې نشي کولی غلي به ولاړي او سوال دا دی چې بس ځایونو کې الله به د قرآن کې ویلي چې دوی به خبرې کوي واقبل بعضهم على بعض يتساءلون یو بل نه به تپوسونه کوي او داسې نور ځایونه دي په دې ځای کې الله وي خبرې به نه کوي په بل ځای کې هم الله دا خبره کړې ده وخشعت الاصوات للرحمن په دغه ورځ باندې به اوازونه ټول غلي شي چا ته رحمان ذات نو بیا د ایتونه به څنګه راجمع کوو د دې څه جواب دا شو چې د قیامت د ورځ څو زره کاله ده 50,000 کاله ده نو 50,000 کاله کې عجیبه حالات به راځي او قسمه قسم حالات به راځي نو بعض وخت به داسې راځي چې مجرمان به خبرې کوي او بیا به داسې حالات راشي چې مجرمان به غلی شي نو اوس داسې ویلی شي سړی چې دوی به خبرې کوي چې کله رب العالمین حساب کتاب لنې راغلی چې رب العالمین حساب کتاب راشي څوک به خبرې وکړي نو بیا به غلی شي او چې کله جهنم راوړی شي هغې ته 1000 زنځیرونه او هر زنځیر د 1000 ملایکو په لاس کې او د جهنم د مجرمان ویني دوی به خبرې وکړي نشي کولی خبرې الله وایي دغه ورځ ده چې دوی به خبرې نشي کولی ولا يؤذن لهم فيعتذرون او اجازت به نه ورکړی کېږي دوی ته چې عذر پیش کړي اجازت ورته هم نه میلاوي چې عذر پیش کړي عذر ورسره شته هم نه او الله ورله اجازت دا ولم نه ورکوي ځکه الله په قرآن کې بل ځای کې دا خبره کړې ده فیومئذ لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم الله په دغه ورځ به ظالمانو خلکو دا عذر دا به نه قبلېږي او نه به فایده ورکوي
او دوی به دا چغې وایي فما لنا من شافعین څوک نشته چې زموږ شفاعت وکړي ولا صدیق حمیم او نه زموږ څوک خوږ ملګری شته ملګرتیا هم ګورې چې د دین دپاره نه دا نه پاتې کېږي دوی به دا چغې وایي چې نه ملګری شته او نه عذر قبلي او نه څوک شفاعت کوونکی فما تنفعهم شفاعة الشافعین الله وی د شفاعت کوونکو شفاعت به دوی له فایده ده به نه ورکوي ویل یومئذ للمکذبین هلاکت دی په دغه ورځ دپاره د تکذیب کوونکو هذا یوم الفصل دا ورځ د فیصلې ده جمعناکم والاولین راجمع کړئ موږ تاسو او مخکیني ټول به راجمع کي د آدم علیه السلام نه والو د آخرني انسان پورې به ټول چاته ولاړي رب العالمین ته به ولاړي ته به کې که نه وې ته به کې م ولاړې یو به کې ته فإن كان لكم كيد فكيدون نو کو چرته ای تاسو لره څه چل نو چل جوړ کړئ نو چل جوړ کړئ ماته الله وی که څه چل د سره جوړ کړي زما دپاره دیږي کې اوس الله سبحانه وتعالی هغوی له روحاني عذاب ورکوي دې ته کوم عذاب وایي روحاني یو جسمانی دی که نه دا روحاني دی زه وایي څه چل وکړئ طریقې درته معلوم په دنیا کې هم ډېر غټ چلونه کول چې لکه زمونږ الله له دوکه ورکړه حلال بم حرام کړو او حرام بم حلال کړو او د الله د پیغمبر د طریقې نه د بچ کېدو دپاره به قسمه قسم چلونه جوړ کړو د بندګۍ نه د پټېدو دپاره د نه کولو دپاره به قسمه قسم دروغ او خبرې جوړولې نن هم یو چل جوړ کړئ چې تاسو به بچ شئ فإن كان لكم كيد فكيدون لکه یو مثال به ذکر کوم زما د مثال ذکر کولو مطلب دا نه چې صرف دغه یو مسله ده دا صرف مثال دی لکه نن سبا سود عام شوی نو د هغې دپاره به خلکو چلونه جوړ کړي نو څوک وایي چې دا خو قرضې حسنه ده چا ورته د قرضې حسنه نوم ورکړی نو چا ورته ویلي چې ته زما نه والې نو زه به تا نه والم نو هغه به دې بل نه والي نو به دې بل نه والي نو بل نه والي نو په اخر کې به خبره بیا هغه شان شي خو ظاهري شکل ولا موږ څه کو دا ولا موږ بدل کو د یو چل دی که نه چې دې خلکو ته الله وایي چې په دنیا کې خو تاسو ډېر چلونه کول زه نن هم یو چل وکړئ چې تاسو به د جهنم نه بچ شي او که ماله پسې نقصان را کولی شي نو الله وایي رایې که حدیث قدسي کې راځي رسول صلی الله الله وایي چې ای بندګانو زما تاسو ټول چې راجمع شئ نو ماله څه فایده نشئ را کولی او تاسو ټول چې راجمع کوئ نو ماله نقصان نشي را کوله خو دا خبره به الله په دې کې چې دوی له روحاني عذاب ورکوي ویل یومئذ للمکذبین هلاکت په دغه ورځ دپاره د تکذیب کوونکو ان المتقین فی ظلال وعیون یقینا پرهیزګار او متقیان به په سورو کې او په چینو کې به اوس دغه دویم قسم خلکو باز شروع شو دوی به څه کوي سوري به سوري به هغه سورو کې به دوی ناسي د جنت دا ګڼې ګڼې ونې او د دنګې دنګې ونې او د میوهدارې ونې دوی به د هغوی په سوري کې ناسي یو ونې داسې ده رسول زموږ وایي چې یو سړی په اس باندې سوري او 100 کاله د تاویږي نشي تاویدی داسې ونې به دوی به د سورو کې ناسي وعیون او چینې به الله اکبر جنت تکشین قسمه قسم میوی او سوری او په منځ کې به څه بهیږي چینې به کوم بهیږي وفواکه مما یشتهون او میوې د هغه څه نه چې د دوی ورته زړه کېږي داسې نه دي ویلي چې دا میوه به دا میوه به څه ویلي چې د دوی ورته زړه کېږي هغه میوه به په جنت کې چې ته څه غواړې هغه تا ته میلاوي رب العالمین به ورته دا خبره وکړي کلوا واشربوا هنیئا خورئ او څکئ مبارک دي ستاسو دپاره یا خورئ او څکئ په ارام او په خوشحالۍ ولې الله
بما كنتم تعملون په سبب دا عملونو چې تاسو په دنیا کې کول. الله وتعالى خبره مې خوري اسکی اوس نه مرګ شته او نه ختمېده شته او نه فنا کېده شته نه ستړي کېده شته او نه جوړه کېده شته او نه د پیسو مسله ده او نه قرضې دي او نه تکلیفونه او نه مصیبتونه او نه څوک دي ظالم شته چې تاسو باندې ظلم وکړي او تاسو سره زیاتې وکړي. الله په سورة یاسین کې عجیبه خبره کړې ده إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. الله جنتیان په دغه ورځ مصروف وي سبي مصروف وي بس کې مصروف وي فاکهون په دې مزو غستو کې مصروف وي ټیم به سره نه نو دا کم نعمت له دوی ورزي دا خو بشمار نعمتونه او عجیب نعمتونه دیو به کې مصروف وي یو نعمت له یو بل له دا وازونه به دا خنداګانی وي او دا مزي او دا چرچی وي هم وازواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. الله سوي ويغوي او دوی خزي ملګری دوی بناسي په سورو کې في ظلال او ناس په سباني په دنګو پالنګونو باندې بناسي. بالله بسورة ياسين کې مخکې دا خبره کوي لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. دا غوی د پاره په باغی کې میوي نو به لنډه خبره کوي ولهم ما يدعون چې څه غواړي هغه وبکي. بیا سا عجیب نعمت ده سلام قولا من رب رحیم او سلام به ورته ویل کېږي د چا له طرف نه مهربانه بادشاه له طرف نه. په سورة الانسان کې الله سبحانه وتعالى دا خبره کړې ده وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الله په دې سورة الانسان کې د جنت ته نعمتونه ذکر کړي تاسو ته یاد دي او موږ د دې تفسیر مخکې کړی یو پیر نو دا نعمتونه ذکر کوي چې دوی به دیسي نو بیا الله وی لنډه خبره ده پیغمبره که چېرته هغه ځای دې ولید نو یو غټه بادشاهي ده او نعمتونه غټه بادشاهي ده د جنت قسم نعمتونه په هغې کې دي. سوی الله په سورة فصلت کې ولکم فیها ما تشتهی انفسکم که سړی تپوس کوي جنت کې څه دي الله وایي ستاسو لپاره پکې هر هغه څه دي چې تاسو یې غواړئ. ولکم فیها ما تدعون چې څه ستاسو زړه کېږي او څه غواړئ هغه به تاسو ته میلاوي. عجیبه خبره بیا دا ده نزلا من غفور رحیم میلمستیا ده د مهربان رب د طرفنا. دا میلمستیا د جنت والا میلمستیا به څوک کوي او رب العالمین کوي. اولنی میلمستیا د جنتیانو دا به څوک کوي رب العالمین به کوي هغه به سلام ومچي ابو سره خبریم کوي او دیدن بم کوي جنتیان د رب العالمین دیدن به وکړي نو بیا به الله میلمستیا کوي. الله وی نزلا من غفور رحیم. د جهنميان مبارک کې الله دا خبره ذکر کړې ده چې دوی له به شیدلې او خټ کېدلې اوبه ورکوم او داسې خوراک به ورکوم چې هغه به ازغي او د دې جهنميانو دا ویني او نوونه دا به څکي خوراک بنی اسخاک بنی چې دوی له فایده ورکړي. بیا الله سوی هذا نزلهم یوم الدین دا میلمستیا ده د هغوی په آخرت کې. نو د هغوی میلمستیا به رب العالمین کوي او د جنتیانو میلمستیا دا به رب العالمین کوي. الله دې موږ به د جنتیانو کې حساب کړي. إنا كذلك نجزي المحسنين یقینا من دغه شان بدله ورکو خیسته عمل کوونکو ته. ویل یومئذ للمکذبین هلاکت ته په دغه ورځ د پاره د تکذیب کوونکو.
كلوا وتمتعوا قليلا خورئ او مزي واخلئ لگا زمانا انکم مجرمون یقینا تاسو مجرمان یئی. دا خبر الله د مکی مشرکین ته کوي دمکی ولا ورکړ چې مجرمانو خورئ او سکئ لږ وخت په عیش او عشرت کې تیر کې مزي واخلئ خو بیا به ګورئ تاسو ته د عذاب نه څوک بچ کولی نشي. همدغه شان شی وه چې د قریشو مشران د بدر په میدان کې مردار شوي وو، د احد په میدان کې مردار شوي وو، لږ وخته پورې مزې وې هغوی کړې وې، خو د دې مزو نه بعد بیا پسې راغی ذلت او د رب العالمین عذابونه په دنیا کې پرې رالو د آخرت نه مخکې چې د آخرت هغه ذلت او رسوایي او عذابونه به څنګه وي. ويل يومئذ للمكذبين هلاکت په دغه ورځ د پاره د تکذیب کوونکو. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون او کله چې ویل شي دوی ته رکوع کوئ نو دوی رکوع نه کوي. رکوع نه مراد څه شی دی؟ رکوع ذکر کړه مراد ته څه دی؟ مونځ دی. نه په دې کې فایدې یو فائدہ دار وو چې رکوع د منظر رکن دی ځکه الله سبحانه وتعالی ځان له ذکر کو. رکوع کې عاجزي ده ځکه انسان ته سر نشي ټیټولی او دا کم کسان چې لاس ملاو کی او د لاس ملاوالو سره د ملا او سر لږ ټیټ کی او بیا د لاس په سینه باندې کیدو نو دواړه کارونه غلط دي. دا ټیټېدی غلط دي او دا لاس په سینه باندې ایښوده دم غلط دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته پوښتنه کوي رسول الله موږ که د یو بل سره ملاو شو نو یو کس د بل سره ملاو شو افینحنی له نو دی به ورته ټیټېږي؟ رسول الله لا ټیټېږي به نه. دا ټیټېده رکوع او سجده د چا حق دی؟ دا د رب العالمین حق دی. که اوس یو سړی چیت دی او ته ورسره ملاو شوې او غاړه ورکولو کې چې دی نه لږ ټیټ شوې یا دې وله سر ښکوله و مشر دی په هغې کې لږ ټیټ شوې نو دا په دغه کې دننه نه راځي ځکه چې دا خو مجبورن داسې کېږي هغه چیت دی ته به داسې کېږي. خو چې یو سړي ته د ټیټېدو ضرورت نه وي او ته ټیټېږي دا ناروا دي. دا ذلت د مخلوقاتو مخکې به ځان ذلیله کوې نه ذلت ته چې ته ټیټېږي. د رب العالمین په مخکې ځان ذلیله کول دا خو بندګي ده نو چې څومره د هغه په مخکې ځان ذلیله کولی شي ځان ذلیله که. عجزي خشوع خضوع دا خو د رب العالمین په مخکې بندګي ده. دویمه فایده پکې دا ده دې کې ډېره د یېرې خبره پرته ده د هغه کسان دپاره چې کله هغوی ته وویلی شي چې مونځ کوئ هغوی مونځ نه کوي. دې کې الله د مجرمانو د جهنمیانو صفت ذکر کوي چې کله دوی ته څوک نصیحت وکړي چې مونځ کوئ نو دوی مونځ نه کوي. د بعضو کسانو ته سړی مونځ کوه ورو ستا خپل قبر دی او زما خپل قبر دی دوی دې ویري. بعضو کسانو ته سړی نصیحت وکړي مانځه بدللم او دا بعض کسان خو ډېر عجیبه دي چې د هغوی کپړې چې تر اوسه پورې پاکې نه شوي نو چې ته ورته یې مانځه ته راځه نو هغه څه وایي وایي کپړې مې خراب وي او خاص کر په کلي کې خو چې د چا سره ملاوېږي یو غالبا هغه څه وایي وایي کپړې څوک میخې له تله څوک غوا له تله څوک څه وایي څوک څه وایي خو اصل خبره دغه دی چې مانځه ته یې ډډې نه لګي. ولې دا کوم چې مؤمن دی او دې مانځه له ځي نه دی ولې څاروي نه ساتي دیم دغه څه کوي چې دی کوي خو هغه پکې مونځ هم کوي رب العالمین بندګي به هم کوي. او دا د منافقانو یو صفت دی چې دوی ته کله د مانځه وویلی شي نو مانځه له نه ځي او که ځي قامو کساله پړسمن یاره بیا هغه پلان یې راغی زه چې ځو نو زه به څه کښېنه اوس که کښېنو چې دی وایي چې داسې ولې ناسي قامو کساله الله مخې ته څه وایي دوی مانځه له پاڅېدو الله وی پاسېدلي ولې دي یراؤون الناس د پاسېدلي خلکو ته د ښوو دپاره ګوره الله دپاره نه پاسېدلي الله دپاره چې پاسېده کې سستي نه وي دی چاق پاسېږي وایي چې پته چې د رب العالمین دپاره یې مونځ کړو په شړه ځمکه په تکه توره تیاره کې به دی پروت وي خو دی پاسې د مانځه دپاره ځکه چې یره د رب العالمین نه او د منافق مانځه له نه ځي او که ځي نو د پلاني سیب او د مشر او د ماما او د کاکا دپاره ځي ځکه چې هغو په دیره کې قانون یې ښودلی
چې څوک موږ نه کوي نو موږ سره به نه اوسېږي، نو بیا به بهر څه کوو؟ ګورئ نو دا د آیت کې دا فایده ده نه پرته ده چې هغه کسان دي ویرېږي کومو ته چې د لمانځه باره کې نصیحت کېږي او لمونځونه نه کوي چې ګوره دې ځکه الله دا خبره د چا په باره کې کوي؟ دا د جهنمیانو په باره کې کوي چې د هغوی دا صفت ته چې کله ورته د لمانځه وویلی شي نو لمونځونه نه کوي. ویل یومئذ للمکذبین، هلاکت ته په دغه ورځ دپاره د تکذیب کوونکو. فبأي حديث بعده يؤمنون، نو په کومه خبره به وروستو د دې قرآن نه دوی ایمان راوړي؟ الله وایي چې سړي قرآن ونه منو او د قرآن د ښکاره دلیلونه او د ښکاره خبرې او د خوږې خبرې ونه منلې نو بل څه به تاسو ته معلوم دی الله وایي چې دوی به ومني چې دا کتاب چا ونه منو او په دې باندې زړه مطمئن نشو نو د بل څه باندې زړه مطمئن کړي. بیا په دې کې دا فایده الله دې کې قرآن ته څه ویلي دي؟ حدیث. او حدیث په عربۍ کې خبرو ته ویلی کېږي. نه دا بعض کسان په موږ باندې دا اعتراض کوي چې تاسو چې ځان ته اهل الحدیث وایي نو مطلب دا چې تاسو حدیث منئ او قرآن نه منئ. نو د هغې دوه جوابه دي. اولنی جواب یې دا دی وایي ته ځان ته څه وایي؟ موږ خو اهل سنت یو. نو سنت مني او څه نه مني؟ قرآن نه مني. د ده سره اوس ګوره داسې جواب نشي څنګه چې دې کې دی. سنت د رسول صلی طریقې ته وایي، قرآن د الله کلام ته وایي، او حدیث چې دی دا د رسول صلی طریقې خبرې ته هم وایي او د الله د قرآن ته هم وایي. دلیل به دا دی فبأي حدیث بعده یؤمنون. دې کې د حدیث نه مراد څه دی؟ قرآن دی. نو چې سړی وایي اهل الحدیث نو مراد ته څه شو؟ قرآن او حدیث والا دواړه به کې دننه رالو. بیا که د چا په زړه کې د وروڼو په زړه کې دا راشي چې ولې ته ځان ته اهل الحدیث وایي ځان ته اهل سنت ولې نه وایي؟ جواب دا لنډ جواب دی، که دا مسله تفصیلي ده. حدیث او سنت یو شی دی. حدیث او سنت څه دي؟ حدیث څه ته وایي؟ د رسول صلی الله علیه وسلم وینا، د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه، د رسول صلی الله علیه وسلم خبره، د رسول صلی الله علیه وسلم فعل، دې ته څه وایي؟ حدیث. یو سړي مسواک راغستی، مسواک ویلی که مسواک ولې وایي دا سنت دي. څه مطلب دی سنت دي؟ رسول صلی الله علیه وسلم استعمال کړي که نه. سنت او حدیث دا یو شی دی. څوک چې په دې کې فرق راولي هغه هسې یو جاهل انسان دی. نو بیا به سړی وایي چې یو شی دی دا مشهور نوم ولې نه استعمالوي اهل سنت؟ اهل حدیث ځان ته وایي ولې؟ جواب یې د هغې دا دی چې په اهل سنت نوم باندې خو ډېرو خلکو چې ده نو قبضه اچولې. په پاکستان کې چې څوک کوم ګمراه فرقه ولې هغه ځان ته څه وایي؟ اهل سنت. لکه ته کومې فرقې والې؟ بریلوي د اهل سنت، دیوبندي د اهل سنت، پنجپیروي د اهل سنت، هر یو وایي زه څه یم؟ اهل سنت. نو ته څوک یې وروره؟ زه اهل الحدیث یم. ولې اهل الحدیث یې چې دوی نه لږ جدا خو یم که نه چې زما پته لګي چې او دغه دی چې دعوه کوي د قرآن او حدیث. او الحمدلله صرف دعوه نه، دعوی سره څه دی؟ عمل دی. والحمدلله على ذلك او د الله شکر دی په دغه باندې چې صرف تشه دعوه نه ده، قال الله وقال الرسول، خو په هغې باندې عمل او چېرته تجربه وکړه او چېرته امتحان وکړه. یو حدیث نیم حدیث پاو حدیث زموږ په مخ کې ووایه او هغه دې صحیح او ته ګوره چې موږ به څنګه عمل کوو. دا پکې نشته چې څنګه ولې او پلانې او علانې. قرآن یو آیت ووایه نو ته ګوره چې موږ به الله په توفیق سره څنګه عمل کوو. دا نام نهاد اهل سنت چې دي، نام نهاد ورته په دې وایم ځکه چې هسې ځان ته اهل سنت وایي. نام نهاد اهل سنت ته اوس ته ووایه، بریلي ته ووایه، وایي ته چې دې قبر له تلی وي او تا دې قبر په خوا کې چغې وویلې د رسول صلی الله علیه وسلم پلانې حدیث په پلانې کتاب کې په هغې کې دا راغلي چې دا کار څه دی؟ دا حرام دی. نام نهاد اهل سنت به دا خبره ومني؟ نه مني.
د دغه لپاره موږ فرق کړی زه سیم اهل الحديث اهل سنت اهل الاثر اثرم حدیث ته ویل کی او سلفي څه ته ویل کیږي چې د مشرانو په لاري او زموږ مشران څوک دي صحابه تابعین تبع تابعین سلف په عربي کې څه ته ویل کیږي مشر ته چې پوخا تیر شوی نو زموږ د دین چې کوم مشران دي هغه څوک دي صحابه دي تابعین تبع تابعین تاسو دغه په لاري یې کني نو تاسو شوي سلفیان شوي کنه سلفي سلفیان په لاري نو دا سلور نمونه دا حق برسو نمونه دي اهل سنت اهل حديث اهل الاثر او سلفي خو صرف دومره ده چې په دې اهل سنت باندې ډیرو خلکو قبضه چولې ده نو چې سړی صرف دې شو چې اهل سنت یما په پاکستان او انډیا او افغانستان په دې ملکونو کې هغه به مخې تم چکه صرف په دې باندې یقین دا باندې کې او د عربیانو په ملک کې ته سړی دا ورګمې چې سعودي عرب کې ته سړی اهل سنت یم مطلب د اهل الحديث ته خو چې پاکستان کې سړی اهل سنت یم نو دې کې دې شي چې دې بریلی کې دې شي حیاتي کې دې شي مماتي کې دې شي پلانې کې دې شي پلانې کې دې شي پلانې دغه تر فرقې خپل درخکاره شي نیبه باقي کې معلومه د معلومولي ونه خدای چې به وګوري سړی ځاله حدیث یم ځاله الاثر یم سلفی یم پوه چې دې په قران او حدیث باندې عمل کوي الله سبحانه وتعالى موږ د سلف په منهج باندې مضبوط ساتي د مرګ پورې او الله سبحانه وتعالى د اهل حدیث او د اهل سنت او د اهل الاثر په منهج او باقی د باندې موږ د مرګ پورې مضبوط ساتي